هغه د ابدالي رخشا د ده سره به ولاړ سو یا دغه سره نه ځو زما سره رخشوان بیا ویل کېږي بیا تسما وایي یا نه دې و دا وارې به ته ابدالي به نه وایه رخشوان به وایه ولې دا بیا ولې ګورئ موږ غواړو چې ځان حالت ته ورسو او دی چې په خپل حالت کې د رخشوان په حالت کې شر به مو ورسي اوس که چیرې موږ ورته وایو چې رخشوانه دی به وایي ابدالي بیا په هغه لږه درګه اخته وي ښه صحیح دی سر مو خلاص سو پام کوه چې دا وارې ابدالي ونه وایه یوازې رخشوان صحیح دی درځئ السلام علیکم رخشوان جوړ پخیر شاروخان مور به دروازه ورسه رخشوان مور د شهر نه پرې تللو تللاس ولاړ سم مخکې په رخشه کې بوزه ستړي کېږو په رخشه کې بوزه په رخشه کې ځو به مو رسو درځي وخېږي نو په څو به مو ورسه په څو تللي یاست په څو راغلي یاست بل چاته مو څونه کریا ورکړي غونډه راکړي و به مو رسوم موږ خو په دوه په لسې تللو په لسې د نفر پر سر اوکې په لسې تللو په لسې 10 افغانۍ د نفر پر سر موږ خو په ډکۍ کښېنو نو رښتیا په لسې تللو خو د رښتیا درته وایو په ټکسي کې لا په لسې تللي یو یاره نو دا به څه کیسه لري دا خو رخشه ده دا باید موږ ګر سره پنجې درکو دا بیخي ته دلته ولاړې په دې خاطر مو تا ته په لسې ولکنیا په پنجې در سره تللو اصلي دی در وخېږي درځئ اشه چیرې ځو زه هغه نفر چې زنګ راولی و هغه ته ورځو هغه تېره پله چې غوښتي و نو هغه خو ابدالي هم غوښتی و نو خیر د ابدالي سره زه یو چم کوم اوس تاسو کوښښ وکړئ چې دی ابدالي کوئ ما هلته چې ښه ورسېدلو چې خاص د پیسو ځای راورسېږي بره بیا ابدالي کو دی پیسې نه غواړي هغه څه خو نه شناخته یو هغه څنګه غوښتل یې لسی دي دونې کیسه نه لري او در شاګوم د رخشا ولې کرا روانه کړې ده والله که اوس چې نو بیا دی مو ژر ورسئ زه ورته وایم رخشاوانه در چابک کې که پر موږ ناوخته دی ورته ولې ویل ولې دې ودرولو ستا د لمانځه وخت لمونځ مو کړی وای باره به ورغلي وای اوف لمانځه اوس خو نو دې ته مونځ بد ویلی هم نه سو خو لمانځه ته یې وغوښتلو اوف درتاسې کښېنستلاس درځه لمونځونه مو وکړه ډېر اوسه نه سو سړی اوساسې نه کړو روز شیبه رسته سي بېشکه خو ناوخته دی هغه ټوله ژوند یې په تمثیل کې چیر سو اوس رخشا پیدا کړه موږ ته نصیحتونه کوي سړی اوس ابدالي کې څو وارې مې درته وویله چې دغه نوم مه اخله تا ته چې هر یو وایي چې مه کوه ته هغه کوه بیا ولې ودرول استاذه کوشنیان تر سړک اوري مدرسې ته ځي که مکتب ته ځي هېڅوک لار نه ورکوي ما څه دی چې واوري مینان دې فرق کوشنیان بیا درته چیش کوي درځه اوس دا هغه چیر شوله دا اوس موږ په کوم مصیبت اخته شو تاسو چیرې تللاس جهنم ته چیرې شارنو ته بیا غم اوسئ پر وخت مو رسوم ښه به طبیعت کور جې ودان څه که دا رقم روانو په 3 کاله هناکه ورسېږو شرنو خو څه کوي دا نږدې درایي ته هناکه ورسېږو شاروخان دې کوم بار بیا په وا کې دا د شاروخان نارې مه وه نو خو چې ژر مو ورسي استاذه بیا دې ولې ودروله هغه اشاره سره سوه په وا که تېر شه که اشارې ته ونه درېږو بیا ټکر رامنځته کېږي په وا چارې په مخه درځي یو څو ثانیې صبر وکړه پر موږ باندې ناوخته دی خو هماغه نفر ځي هغه ته زرغونه کېږي د ځان څخه یې ملایکه جوړه کړې ده ما ورته به سره کتلی خو ارمان چې انډوال مې نه وایي انډوال رخشوان تاسو ټول دونه درد درلئ خیر دی که به ناوخته ورسېږو خو د اشارې هم
د ترافیکي نظم لپاره درول دي، باید موږ مراعات کړو. نو تا ولې ورته ودرول؟ خو ټوله تېرېږي. ته چې وایې یوازې تا ټکه اخیستې ده. دی که ناپوه دي موږ خو شکر دی په هر څه پوهېږو. نوې رخصه دې رانیول د ناکشاکارانې که اوس نو راسه هر یوه ته کښېنه. څومره بیا دی مشهور تر ما نه دی مشهوره. ورسېدلو خو توره شپه ده. پاڼې نه دي لګولې. بلې وروره جوړه په خیر یې؟ موږ د دفتر مخ ته ولاړ یو. چې شي ولاړلې؟ سمه ده بله ورځ درځو. ګورئ هغه تللی دي. تاسو ته مې نه وویل چې ژر به ورسو. خو ګره د ابدالي را باندې ناوخته کوي. تس زما کرې راکړئ زه به ولاړ د سم. چیش کریا ما چې د عینوي مینځ تر دې ځای پر راورسولاست. نو خو هغه نفر تللی دی. کوم نفر ته چې موږ راتللو هغه دی تللی را دی. باندې شپه دې کړله. په دې کې زما څوک نه شته دي. ما راورسولاست که یا نو نو څه چې تا راورسولو د هغه نفر سره موږ نه ولیدل. کریا خو راکړئ. اوس ته چیش کریا غواړې؟ ستا اواز یو څه شناخته دی. ما یو ځای اورېدلی. زما اواز هېڅ چېرې نه دی اورېدلی. ما ته یو ځای لیدلی چې راج ډېره بله ده داسې. زه مستري یم ستا رخصه مې څه ور در جوړه کړې ده. اوکې دا کوچنی کت انسان ما یو ځای لیدلی دی. ما ته چیرې لیدلی چیرې؟ هو موږ ډېر سره ګرځېدلي ډېر ګرځېدل معنا به دا رخصه کې ډېر سره وګرځېدلو معنا دلته رالو. و په رخصه کې خو مې راوستلست. اوس ما کریا راکړئ. ګورئ اوس یې نو باید ابدالي کو د پیسو وخت دی. ابدالي خو به کو خو د ده دماغ دا رقم لکه د هغه میسیم نیټ ګوړی کار کوي ګوړی کار نه کوي. کاغذي حساب سي د دماغ ملکه د کندهار برق راسي ولاړ سي. که برق ذکر راځي بېسیم کار کوي که نه کوي په دې زه کار نه لرم. تاسې زما کریا راکړئ زه بالا ځم نو. ابدالي ته خو زموږ ابدالي ته زموږ څه کریا څنګه غواړې؟ ابدالي ته نه خو دی. زموږ انډیوال ته زموږ یې. انډیوال یې. ته زموږ څه کریا څنګه غواړې؟ ته خو ابدالي یې. ابدالي صاحب یې هغه ډبینګ چې به مو کوئ. موږ چې کلیپونه جوړوله. ابدالي ورې چخمه لري سمه ده. ښه خدای دې راوله ته ابدالي را صاحب. پرېږده دلته چیش کوئ دلته چیش کوئ ولې ولاړ یاست؟ هغه موږ دلته یو ځای راتللو نو بره ته راورسولو. یعنې نو په سر را درد تا ول تاسو په پښو ځئ راځئ زه مو ورسوم پیسې نه درڅه غواړم. ما خو راورسولاست. اوس ولاړ اوکې. یاست څه کیسه ده؟ نو خو هغه نفر ته چې موږ راغلي وو هغه نفر تللی دی. ولې؟ نو خو تا به هر ځای دروله. یه پلاج لمانځه ته لمونځ خو لا پروا نه کوي هغه فرض دی. دا نور شان ته تا ولې دروله؟ اشارې ته دې دروله، کوچنیانو ته دې دروله، هر شي ته تا دروله. ته ولې بیا؟ دومره قانون څخه بیریږې؟ کرار به هم روان وو. زه په دې خاطر د قانون څخه بیریږم چې په افغانستان کې قانون ګرد عمر پر غریب باندې عملي کېږي. هېڅکله به تاسو نه لیدل چې د خان سړي زوی دې بندي سوی او یا دې جرم ته خلکو جرم ویلی. نو په دې خاطر زه د قانون څخه بیریږم. قانون زموږ دپاره جوړ دی، غریبان دپاره جوړ دی. باید موږ پر ځان باندې عملي کړو. موږ خو څه د خانانو اولادونه نه یو او نه هم وایسته لرو چې بیا مو هغه د مابس څخه راوباسي او په ډمو ډمامو مو کور ته بوځي. موټران کتارونه یې وراره پسي وایي هغه دې د مابس راووتي. نو په دې خاطر زه د قانون څخه بیریږم. موږ تاسې افغانان غریب او د متوسط خلک ټوله باید پر ځان باندې قانون عملي کړو. ولې که عملي نه کړو مابس ته به روان یو. دا زموږ رقم عام کسان نه دي. دا په هېڅ چا پورې چې تړاو نه لري. دا رقم دی لکه په شړومبو کې چې نانایي کوي که نه څوک یې په کیسه کې نه دي. نو زموږ هېڅوک په کیسه کې نه دي. په دې خاطر زه قانون ډېر مراعتوم. قانون زموږ دپاره دی، موږ د قانون دپاره یو. موږ قانون ته هر وخت غاړه ږدو. موږ تاسې ټول باید قانون مراعت کړو، د قانون څخه وبېرېږو. موږ تاسو خو څه وایستې والا نه یو. آفرین په دا ډېر وخت مو ستا نصیحت نه و اورېدلی. راځه نن ماښام زموږ سره. نن ماښام به دې موږ کور ته بوځو. وروسته به ډوډۍ به مو ډوډۍ به وخورو. ښه ډېر بانډار پسې وکړو. زموږ سره به شپه وکړي. سیاسي بحث مو نه دی ډېر کړی. وخت بانډار هم نه دی کړی. بانډار خو مو نه دی کړی. بابا هلته دی؟ هلته دی. هغه به یو چم وکړو. ډرې ته مې بس کړو. خو پر ما یې پیسې باندې هغه مشکل نه لري. پیسې موږ زور کوم. خطاباسو. خطاباسي هغه تاسو اوس هم خطا ایستلی شئ. اوس هم هغه ساده دی. هغه موږ بالاخره سلوګر د کار د خراب کوي. هغه رقم دی اوس هم